ارګ عبدالله ته ډیر قوي جواب ورکړ. د اشرف غني ټیم حوصله نور عبدالله ته ختمه شوه. دا چې ارګ تازه عبدالله ته تازه څه ویلي دي دلته ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشر غني سلاکار شاه حسین مرتضوي په عبدالله او د هغه په ډلې نیوکې کړي دي او وایي چې دوی نه پوهیږي اصلا څه غواړي. شاه حسین مرتضوي په خپل ټویټر په یو ټویټ کې په عبدالله او د هغه په ډلې نیوکې کړي دي. هغه وایي چې یو صدر اعظمي غواړي، له بلې د سولې شورا ریاست غواړي، بلې انتخابات لغوه کول غواړي، خو اصلا معلومات نشته چې دوی څه غواړي. شاه حسین مرتضوي لیکي اصلا معلومه نه ده چې دوی څه غواړي. یو صدر اعظمي غواړي، یو د سولې شورا لغوه کول غواړي، یو ټاکنې ټیم لغوه کول غواړي، یو سیاسي توافق غواړي، یو کابینه کې 50% برخه غواړي، یو هم شمول حکومت غواړي، یو هم نقدي معامله غواړي. کورونه او د خلکو سرنوشت د دوی اهمیت نه لري. شاه حسین مرتضوي چې تل په ټویټر باندې په عبدالله او د هغه په ټیم نیوکې کوي، دا ټویټ یې وروسته له هغه کړی دی چې د عبدالله دفتر رسنیو ته ویلي دي چې دوی په یوه نوې طرحه کار کوي او له جوړولو وروسته به یې ولسمشر غني ته وړاندې کړي. د عبدالله د ټیم دفتر ویلي چې اساسي شرط د دوی ګډ حکومت دی او په دې فکر کې دی چې جوړجاړي ته سره څنګه ورسیږي. دوی په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې په نوې طرح کې به د ولسمشریزو ټاکنو لغوه کېدل، د ګډ حکومت رامنځته کول، د حکومت په جوړښت کې د ثبات او همپالنې ټیم، ټاکنیز ټیم 50% برخه او د بودیجې واک د مصالحې په شورا کې د ډاکټر عبدالله پریکړو او ګمارنو ته واک ورکړي. د ځینو سرچینو په وینا چې د دواړو لوریو ترمنځ تر اوسه پورې څلور طرحې جوړې شوي دي، خو لا هم دوی سره هیڅ کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه، ژوندي اوسئ.